د پوهنې وزارت اسلامي تعلیماتو لوی رئیس وايي اسلامي امارت د پوهنې برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. نوموړي دغه څرګندونې زابل کې د یوه خصوصي ښوونیز مرکز په رغت غونډه کې وکړې. مسؤلیت اول له چا راشو کېږي فالامام راعي. امام راعي د مسؤلین راعیان دي او هغه به د خپل رعیت څخه مسؤل کېږي. د رعیت چې کوم مصالح دي علمي برخه کې، اقتصادي برخه کې، امنیتی برخه کې، په هره برخه کې چې د رعایت کوم مصالح دي، کوم حقوق دي پر امام باندې، پر مسؤل باندې، هغه که د هرې کچې مسؤل وي چې څومره امکانات دی لري، څومره توان او طاقت دی لري، څومره وس لري، د هغه برابر به دوی ته هغه مصالح د هغو زمینه سازي کوي. په داسې حال کې چې له دغه ښوونیز مرکزه لسګونه کسان تر زده کړو وروسته فارغ شول، د فراغت مراسمو ګډونوالو یې له حکومته زابل ته د زده کړو برخه کې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. زموږ سره تخمینا 3,500 یتیمان مفت زده کړې کوي. په هره کوڅه کې ستۍ ته یتیم په مخه درغی خالد وی ګوتې خط ورکوه که زما په اداره کې دا پوښتنه لا ځینې وسوله چې ته ورسه د پلانکي مدیر امضا راوړه، زه ذمهوار یم. موږ د ولایت د مسؤل په توګه د دوی انشاءالله مخکې هم همکاري کړې ده د ادارې او د نورو ادارو، اوس به هم همکاري کوو. له دې وروسته دا خوبونه به ځکه رښتیا کېږي چې موږ نن دلته د یو غټ علمي پروګرام شهیدان او دا پروګرام زموږ د وطن د عزت پروګرام، زموږ د وطن د حیثیت پروګرام ته او زموږ د وطن د عظمت پروګرام. موږ په خرته مځکې باندې یو داسې ارزښت، داسې معنوي او تاریخي ارزښت لرو چې دغه هېواد د مرو او دردرو امپراتوریو د شکست برکت یا د شکست افتخار له ځانه سره لري. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا زده کړو ته ځانګړې پاملرنه شوې چې زابل کې هم وخت ناوخته لسګونه ځوانان له بېلابېلو ښوونیزو مرکزونو څخه فارغېږي. عبدالقیوم عاجز، حریت راډیو، زابل.